ګرانو کتونکو نورو ویډیوګانو لپاره لاندې سره بټن باندې کلیک وکړئ، یعنی زما چینل در سره سبسکرایب کړئ او ورسره په ګنګړي باندې هم کلیک وکړئ ترڅو د نوي ویډیوګانو خبرتیا تاسو ته په اسانۍ سره درشي. په کرسۍ ناسته جبرئیل علیه السلام ته ملایکې ته خو ثابت شو، نبی علیه السلام هم په کرسۍ ناسته که نه؟ نو روایت کې راځي حضرت ابو رفاعه مسلم شریف روایت ته هغه وی چې زه راغلم حضرت پیغمبر علیه السلام په منبر ناستو، خطبه یې ویلې، بیان یې کوه. نوی مسلمان شوی په آدابو په کیفیاتو په هېڅ دا خبره ده چې جومات ته ننوتم دی په منبر ناسته خطبه وی، نو په زوره مې غږ کړه یا رسول الله رجل غریب یسأل عن دینه لا یدري دینه. یو مسافر راغلی د دین پوښتنه کوم، د دین نه یم خبر چې دین چی ده. پیغمبر علیه السلام د منبر مبارک نه راکوز شو، را روان شو د ما په طرف باندې، د جومات پای طرف ته، ما طرف باندې. چې ما ته راورسېدو اوتي له بکرسي احسب قوائمه حديدا فقعد عليه فعلمني مما علمه الله. دته کرسۍ راوړی شوه، خیال کوم چې پښې هم د اوسپنې وې، یاره کرسۍ. په هغه کرسۍ کېناست، ما ته دینی ضروري مسائل وښو، بیرته لاړ خطبې ته. اوس په کرسۍ ناستی نبی علیه السلام ته هم ثابت شو. حضرت شاه نوشا کشمیري صاحب په جومات کې په هغه ناسته په کرسۍ ناسته بیان کوي. تصوف ګورئ، دا موږ د ځانه نه غږېږو، اوس ورته ګورئ. په کرسۍ ناسته بیان کوي، کشف القلوب. د سامعینو کې د یو ملا یا د یو امیر او د چا زړه ته دا وسواس ورولېده چې په جومات کې او په کرسۍ ناسته بیان کوي. هلته چې د هغه په زړه کې دا وسواس ورغی، دلته خدای پاک د هغه د زړه حال معلوم کړه. دا چې اوس هغه ته اوس غږېږي څه ووایي، بیا خو مدعا سره ښکاره کېږي. دستي طالب ته ویل ورشه مسلم راواخله، هغه مسلم راوړ، دا حدیث ذاتي بیان کړ چې حضرت ابو رفاعه رضی الله عنه وی چې زه ورغلم نبی علیه السلام په مسجد کې په منبر ناست و، خطبه یې ویلې. ما ورته ویل زه یو مسافر راغلی، د دین نه ناخبره یم، د دین پوښتنه کوم. پیغمبر علیه السلام راکوز شو، راغی ما څنګ ته چې راورسېدو نو صحابه و کرسۍ ورته راواخیسته. دی په کرسۍ باندې کېناست، ما ته ضروري مسایل بیان کړي. د یو سړي وسواس ختم شو چې حضرت پیغمبر علیه السلام په جومات کې په کرسۍ ناسته بیان یې کړی. دا خو تکبر نه ده، دا خو ضرورت ده. دا چې زه اوس دلته ټیټ ناست وای، دا شا خلک زه لیدم، دا چې څومره استاد لیدی کېږي، مبلغ لیدی کېږي، واعظ لیدی کېږي، هلته تاثیر زیات وي او که نه د غیاب حال وي. نو ضرورت په خاطر باندې په کرسۍ کېناستن په جومات کې حضرت نبی علیه السلام ناسته، هلته حضرت جبرئیل علیه السلام ناسته. نو د کرسۍ کېناستن دا تکبر نه ده. تکبر خو د نیت که ته تکبر کوې، هغه خو په توشکه باندې هم کوږ ناست دی. دا چې انسان تکبر کوي خو په مځکه هم کوي، هغه خو د نیت پورې خبره ده. خو چې تکبر نه وي، ضرورت وي په میز باندې کېناستن، په کرسۍ باندې کېناستن، دا روا ده. نبی علیه السلام ناسته په کرسۍ، جبرئیل علیه السلام ناسته په کرسۍ باندې. او